راسی چی پگڑ سپین قرآن پا غور والولو خپل دا دین اصول دا حق کلام پا غور والولو. درنو اوریدونکو ستاسو پام راوړو د الحاج مفتی جان محمد راشد صاحب د قرآن کریم تفسیر او ترجمه درس ته. خپل دا دین اصول دا حق کلام پا غور والولو راسی چی پگڑ. سورة بقرة او دریم آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. موږ او تاسو پرون دا خبره وکړله چې د الله رب العزت څخه بندګانو د هغې لارې خواست او غوښتنه وکړله کومه چې سیده لار او د صالحینو لار ده او د هغو انسانانو لار ده چې د الله له طرفه پر هغوی باندې احسان سوی دی. الله رب العزت دغه د مؤمنانو او د بندگانو دعا قبول کړله. الله رب العزت داسې کتاب ورکړي چې هغه د الله کلام قرآن مجید دی. په دې کې هغه څه الله رب العزت بندگانو ته وښودله چې د انسانانو د دنیا او د آخرت د ژوند د سمېدو اسباب دي او یا سامانونه دي. او پرون دا خبره هم وسول چې سورة بقره کې مختلف مضامین راځي او بېلابېل موضوعات راځي. په شروع کې موږ او تاسو دا آیات ووایه الف لام میم. انسانانو ته الله رب العزت په اول سر کې سورة بقرې په اول آیات کې دا خبره وکړه الف لام میم. انسانانو ته الله دا فرمایي چې زما قرآن کریم چې ما شروع کوي په الف لام میم سره او یا دغه صورت چې الله رب العزت شروع کوي په الف لام میم سره یا هر هغه صورت چې الله رب العزت په دغسې الفاظو شروع کوي، انسانانو ته دا چیلنج او اختار الله ورکوي چې تاسو د دغه قرآن کریم په رقم یو صورت جوړ کړئ، د دغه قرآن کریم په رقم باندې یو آیت جوړ کړئ، د دغه قرآن کریم په رقم باندې بلاغت و فصاحت او ډېرې ژورې او خوندورې خبرې که ستاسو په وس او توان کې سته نو تاسو یې جوړې کړئ. خو الله رب العزت د دغه چیلنج په باره کې انسانانو ته په نورو آیاتو کې خبره بیا کوي او وروسته راځي چې تاسو هیڅکله دا کار نشئ کولی. ځکه نو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې ټولو مشرکینو دا هڅه وکړل او دا کوشش یې وکړي چې باید د قرآن په رقم باندې یو کلام یا یو خبره جوړه کړي، خو پر دې باندې ونه توانېدله او نه د وخت شاعران پر دې باندې وتوانېدله او نه د وخت هغه انسانان چې هغه ته فصحا او بلغا ویل کېږي، په ژبو کې بلاغت لري او فصاحت لري، ښه خبرې کوي او مختلف پر یو موضوع باندې بېلابېلې خبرې کوي. هغه انسانان په هغه زمانه کې هم پر دې باندې ونه توانېدل چې د الله رب العزت د کلام په رقم یا صورت یا د صورت څخه ډېر کم یو آیات لا هم جوړ کړي. چې کله الله رب العزت انسانانو ته د قرآن کریم په هر هغه صورت کې چې شروع په داسې الفاظ سوي وي دا اختار ورکوي او دا چیلنج ورکوي، نو تاسو څه فکر کوئ چې د الله رب العزت په رقم خدایي به بیا نو څوک وکړي چې په خبرو کې د الله په رقم الفاظ څوک نسي راوړلی، نو د الله په نظام کې به داسې یو څوک بیا پیدا سي چې د الله په رقم نظام جوړ کړي، داسې یو څوک به پیدا سي چې د انسانانو بیا د رزق انتظام وکړي، داسې یو څوک به پیدا سي چې د انسانانو د تربیې انتظام د شروع څخه در پای وکړي، داسې یو څوک بیا پیدا سي. دا خو د انسانانو د دماغو او د انسانانو د عقلو وتلې خبره ده. او د الله رب العزت لویي او د الله رب العزت کارونه او د الله عظمت هغه وخت مفسرین وایي شروع کیږي چې کله د انسان عقل انتهایی درجې ته ورسېدی، بیا د الله رب العزت صفات شروع کیږي. دا چې موږ په ښکاره یا په کمزورو الفاظو د الله صفات او نومونه بیانوو، الله تر دې ډېر برتر دی، ډېر لوړ دی، ډېر فوق دی. چې کله د انسانانو عقلو انسانانو ته جواب ورکړي چې نور موږ صفر سولو، نو بیا د الله رب العزت عظمت او لوی شروع کیږي. خو انسانان چې مجازي دي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زمانې څخه یې همیشه دا فکرونه کړي دي، دا سوچونه یې کړي دي چې باید د الله د کلام په رقم موږ یو خبر لا جوړه کړو، خو الله په دې ټولو کې دغو انسانانو ته شکست ورکړی دی. دا خو د الله رب العزت د قرآن کریم په باره کې دا اسلوب او طریقې کار دی.
الله رب العزت د دا قرآن د لا نشر او اشاعت لپاره په انسانانو کې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم انتخاب وکړي و ټولو انسانانو کې هغه چنګ کړي، هغه انتخاب کړي، هغه یې غوره کړي تر څو دغه مبارکې خبرې د نبي په ژبه باندې انسانانو ته ورسیږي. هغه دا سلسله هم راورسېدل تر دا ځای پورې په پیړیو انسانانو تکلیفونه وګالله. نو دا خبر را په یاد شوه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم تر نامه پورې. لندن اکسفورد یونیورسټي هغه یونیورسټي ده یا هغه پوهنتون دی یا هغه فاکولته ده یا هغه درسګاه او تربیتګاه ده یا هغه د تعلیم او د زده کړې او د ښوونې ځای دی چې په نړۍ کې د اکسفورد په نامه باندې چې چیرې یو ځای یادیږي چې دا د هغه سره متعلق دی مشتې دی د هغه ځای تعلیمات انسانان تحصیلات عالی او لوړ بولي. هلته چې تاسو وګورئ انسانان څخه پوښتنه وکړئ نو وایي اکسفورد یونیورسټي چې کله انسان دا ګیټ ته ننوځي دروازې ته د تاریخ چې ټوله نامتو او مشهور انسانان تیر سوي دي د ټولو لیست دلته لیکل سوی دی. د ټولو په سر او په شروع کې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوم دی. په دې خو زما ورونو اقرار هر انسان کوي چې ستر پیشوا او ستر مقتدا زموږ او ستاسو په اسلامي تاریخ کې په دا 14 پیړۍ کې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما سوا بل څوک نه دی راغلی. خدا چې په مقتدا یې هم منو، په پیشوا یې هم منو، په رسول او پیغمبر یې هم منو، مګر کله چې بیا خبره د ده د سنت طریقې رالل بیا دا زموږ افعال د دې ګواهي ورکوي چې نه منو، دا زموږ حرکات د دې شاهدي ورکوي چې نه منو، دا زموږ سکنات دا اقرار کوي، دا زموږ چلن او ناسته ولاړه دا اقرار کوي چې مقتدا مو دی مګر سنت طریقه بیا نسته. عجبه دغه نو هغه د درواغو او درواغجنه دعوه دغه ده د محبت دعوه ده چې انسانان یې کوي. درواغجنه دعوه چې موږ کوو چې موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت طریقې سره محبت لرو، د الله د احکامو سره محبت لرو، چیرې چې د الله حکم ژوندی کیږي، چیرې چې د الله د نبی سنت طریقه ژوندی کیږي زه تیار یم. دا داسې درواغجنه دعوه ده لکه مولانا اشرف علي تانوي صاحب چې په خپلو کتابو کې د یو چا قصه لیکلې ده. وایي یو سړی و درلودلی پسې، د ده سره یو څه د خوراک شان هم وه، د دغه پسې د یخ زمانه وه. هلته د دې نارې دي چې دا وجه ده. یو چا ورته وویله چې دا ستا سره څه چې ده ورته ویل چې د خوراک شان دی. نو په جواب کې ورته وایي دا بل سړی چې ته خو دا پسې وجې ده ور یې که. نو ده ورته وویله چې دونه محبت خو نه ورسره لرمه چې د خپل خوراکي شان زه دا پسې ته ورکړمه. مولانا اشرف علي تانوي صاحب لیکي وایي د انسانانو دغسې درواغجنه دعوه ده د محبت او د مینې، لکه هغه سړي چې د خپلې پسې سره کوله چې داسې راباندې ګرانه د نازوم یې. و چې کله د لوږې مسله راغلل دا وږې شوله بیا د خپل ځان سره چې یو شی لري د لوږې د لرې کېدلو لپاره هغه بیا نه ورکوي. زموږ همدغسې دعوې دي چې موږ وایي د نبي موږ امتیان یو، د ده قربان سم، د مدینې سردار ته سلام، د مدینې جانان ته سلام، د رخشې شاته، د ټکسي شاته، د موټر شاته مخته او نوم لیکي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم ولیکي. د موټر د سوچ بورډ پر سر دا انداره دلته چې دا ګول یا داسې یو شی کسان مشلي دلته یې لیکلي وي چې الله یا محمد یا نور ته یې لیکلي. مګر کله چې د دې ورته ووایه چې تا د ده پر طریقه باندې څونه ژوند کړی دی، څونه تللی، دی په دا خپله دعوه کې غلط خیږي او درواغجن خیږي. نو زموږ او ستاسو د قرآن ترجمه چې هم کیږي دلته د دغه مقصد لپاره چې موږ که خپله دعوه کړې ده او هغه هم درواغجنه دعوه ده، په دا خپله درواغجنه دعوه کې نور صداقت وکړو، نوره وفا وکړو او خیانت و درواغجني پکښې ونه کړو. خبره به را خلاصه کړو، دې خبرې ته به راسو چې الله رب العزت انسانانو ته دا وویله چې د قرآن کریم په باره کې تاسو ته چیلنج دی، تاسو دا کار وکړئ. الف لام میم د دې شاهدي ادا کوي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زمانې څخه وروستو انسانانو هم ډېر کوششونه وکړله چې دغسې یو قرآن جوړ کړي، داسې الفاظ جوړ کړي، داسې د بلاغت او فصاحت څخه ډک کلمات راوړي، مګر څوک پر دې باندې ونه توانېدی او تر اوسه وخته پورې انسانان پر دې باندې نه توانېدلي. ولې؟ د قرآن کریم یوه خوبي د نورو معجزو څخه ماس یوه دا ده په قرآن کریم کې پرته ده چې د قیامت تر ورځې پورې دا ژوندۍ معجزه ده. هر انسان ته هر ګړی په سترګو کې دا ورشي او دا ورچي چې زه د دغو حالاتو سره سم نازل سوی یم. تاسو خپله فکر وکړئ، انشاءالله آیتونه به راسي لکه اوس چې فی الحاله جبریل علیه الصلاة وسلام د آیاتونه راوړي. دغسې معجزه کتاب دی یا دغسې معجزه ده. نو په هر زمانه کې انسانانو کوششونه وکړله خو دې نتیجې ته ونه رسېدله. بالآخره تاسو خپله فکر وکړئ، ډېر طاقتور انسان چې کله په دلایلو کې ملامت شي باره د زوره کار اخلي. هر رقم انسان چې وي یو څه پاور ورسره وي چې دلایل خلاص شي باره وایي نو څه کوې، نو لاس دې ازاد.
دغه نو کار نه دی. د قرآن کریم په مقابل کې هر طاقتور انسان را ولاړ سو چې یو کار وکړي، بالاخره دلایل نه سوی وړاندې کولی، د الله د قرآن په رقم کلام نه سوی جوړولی، نو آخر یې دا وویل چې قرآن نه منو، نور خلاص. اوس د دې علاج خو نه په قرآن کې بیا سته او نه په نورو کتابو کې سته. یعنی مطلب مې دا دی چې یو سړی انکار وکړي چې قرآن نه منم، نو بیا څه ورته وایي؟ وایي نه یې سره باندې منلی او نه منم. نو دغه و چې انسانانو بیا د قرآن کریم مختلفې دسیسې جوړې کړلې د دې دښمنۍ په باره کې. اوس دا موضوع به نور نه څېړم چې کومې دسیسې وې په کومو وختو کې کومو انسانانو څه کارونه وکړله، دا به بل وخت انشاءالله یو جزئی خبره پر دې وکړو. خو دلته به دومره قدر خبره وکړو چې قرآن کریم یقیني انسانانو ته چیلنج دی، ځکه نو دا داسې یو کتاب دی په الف لام میم سره چې دا صورت شروع کېږي یا نور صورتونه، د دې درس انسانان تور کول کېږي د دې کتاب څخه چې انسانان باید خپل ټول ژوند د قرآن سره برابر کړي. علما کرام فرمایي چې 1 لک تفسیرونه د قرآن کریم لیکل سوي دي، لا اوس هم لیکل کېږي. اوس تاسو څه فکر کوئ چې 1 لک تفسیرونه لیکل سوي دي او اوس هم نور پسې لیکل کېږي؟ یو بل کتاب تاسو راپورته کړئ، د تورات دا نه دي لیکل سوي، د زبور د انجیل دا نه دي لیکل سوي، د انسانانو په کتابو کې د بل کتاب دومره شروحات نه دي لیکل سوي او نه تفسیرونه لیکل سوي دي. د بخاري شریف چې د قرآن څخه وروسته په ټولو کتابو کې صحیح کتاب دی او غوره کتاب دی، دغه شروحات حساب کوي 100,000 ته بلا نه رسیږي، لا ډېر کم دی. خو دا د قرآن کریم معجزه ده او دا د دې پر کمال باندې دلالت کوي، په پروالي باندې چې الله رب العزت د دغه لپاره انسانان انتخاب کړل او د دې خدمت یې وکړي. نو اوس به راسو خپلې ترجمې ته. ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، دغه قرآن کریم د متقیانو لپاره لارښود دی. اوس خو قرآن لارښود نه دی، لارښوونکی نه دی، اصلي معنا خدا ده چې الله رب العزت انسانانو ته لار ښیي، بالخصوص هغو انسانانو ته چې هغه متقیان دي. خو دا قرآن به سبب د هدایت وي د هغو انسانانو لپاره چې خپل ژوند سمېدل غواړي. اوس نو متقیان کوم کسان دي؟ راسي چې متقیان هم وپېژنو. الذين يؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اول صفت د متقیانو هغه دا دی، الذين هغه کسان دي متقیان پرهیزګاران هغه کسان دي یؤمنون چې ایمان راوړي بالغیب، پر غیب باندې ایمان راوړي. اوس نو تاسو خپله فکر وکړئ، په غیب باندې چې کوم انسان ایمان راوړي، وایي دا هغه ایمان دی چې په ټولو ایمانو کې هغه ښه او بهتره ایمان دی. اوس تاسو خپله فکر وکړئ، هر نبی چې راتلی په هره ډله او د انسانانو په هر جماعت کې چې به راتلی، انسانانو په سترګو لیدی چې دا نبی دی، ایمان به یې راوړي. دا د ایمان یوه درجه ده، خو داسې درجه نه ده لکه زموږ او ستاسو د ایمان. ګورئ، موږ نبی موږ نه دی لیدلی، خو موږ ایمان پر راوړی دی. اور مو نه دی لیدلی، ایمان مو پر راوړی دی. معجزې مو نه دي لیدلي، ایمان مو پر راوړی دی. هغه معجزې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښکاره کولې او دغه قرآن کریم چې معجزه ده او اوس یې په سترګو وینو، دا مو هغه شکل او صورت نه دی لیدلی چې جبریل علیه السلام به د اسماني دنیا څخه راوړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته. نو تر ټولو غوره ایمان مفسرین وایي هغه ایمان دی چې انسان یې په پټو باندې راوړي. غیب هغه کار یا هغه حالت ته ویل کېږي چې د انسانانو حواس ورباندې خبر نه وي، په سترګو یې لیدلی نه وي، په غوږو یې اورېدلی نه وي، په هغه ګړي کې د ده حواس کار نه باندې کوي او د حواس څخه پټ وي، مستور وي، دې ته غیب ویل کېږي. نو متقیانو اول صفت دا دی چې الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة. دا یو تفسیر کې یو حدیث راغلی و، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر بهترین حدیثه ذکر کړی دی. د هغه حدیث الفاظ به زه ووایم، دا د دې لپاره چې د زما او ستا لپاره یو افتخار دی. امام ابن ابي شیبه دا داسې یو څوک دی چې یو کتاب یې لیکلی دی د مصنف ابن ابي شیبه په نامه باندې. 40,000 ته نږدې احادیث پکښې کې دي، په 40 ټکو کې دی انشاء الله تعالی. زموږ یې په دا لفتا کې لرو، ډېر بهترین کتاب دی. دی د عوف بن مالک رضی الله عنه په حواله باندې دا حدیث فرمایي. وایي عوف بن مالک وویل چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل یا لیتنی قد لقیت اخوانی، کاش کې چې ما د خپلو ورونو سره ملاقات کړی وای. صحابه کرام ورته وایي قالو یا رسول الله السنا اخوانک و اصحابک، ایا موږ ستا ورونه او ملګري نه یو، ستا اصحاب نه یو؟ قال بلا، نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې هو، تاسو زما ورونه یاست، تاسو زما اصحاب یاست، ولكن قوما يجيئون من بعدكم يؤمنون بي ایمانکم ويصدقون تصدیقکم، مگر داسې یو قوم به ستاسې وروسته راسي چې ستاسو په رقم به پر ما باندې ایمان راوړي، ما او تاسې نبي کریم صلی الله علیه وسلم.
ویصدقون تصدیقکم او ما به داسې رښتینی بولي لکه تاسو چې ما رښتینی او صادق بولي. وینصروني نصرکم او زما به داسې کومک کوي لکه ستاسو کومک. فیا لیتنی قد لقیت اخوانی کاش کې چې زه د خپلو ورونو ملاقات مې کړی وی او زه د هغوی سره ملاقات شوی وی. دا در منصور تفسیر په حواله باندې دا حدیث ما درته ذکر کوي. مفسرین وایي د دې څخه دا معلومیږي چې کم انسانان په غیبو باندې ایمان راوړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغو د ملاقات خواهش کړی دی. اوس په دې باره کې تقریبا بیخي ډېر 3 صفحې احادیث دغه در منصور مصنف یا مفسر راخستی دي. زه کم حدیث درته وایم بیخي ډېر دي خو خلاصه ما دا درته ویله چې مفسرین وایي تر ټولو هغه ایمان ښه ایمان او غوره ایمان دی چې انسانان یې په غیبو یا په پټو باندې راوړي. اوس چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو چا د ملاقات خواهش کوي د یو چا د ملاقات غوښتنه کوي او پر دې باندې داسې کلمات او جملې وایي چې هغه د افسوس د ارمان څخه ډکې جملې دي، دا خو یقیني د افتخار خبره ده چې موږ او تاسو په دې باندې فخر وکړو او په دې باندې ونازیږو ویاړ وکړو او په دې باندې هر رقم ناز وکړو او هر رقم فخر وکړو. ولې نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته دا خبره وکړله چې یو قوم به ستاسې وروسته راسي ستاسې په رقم به پر ایمان راوړي ستاسې په رقم به زما تصدیق کوي او ستاسې په رقم به زما کومک کوي. تاسو خپلو اعمالو ته وګورئ چې زموږ تصدیق زموږ ایمان او زموږ کومک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره څنګه دی. اوس وینصروني نصرکم دا الفاظ چې په حدیث کې راځي د قرآن کریم په بل آیات کې هم داسې یو خبره ده. اوس د نبي سره نصرت څه معنا دا یو بله موضوع ده. پر دې باندې باید کم از کم نیم ساعت زه خبره وکړم یا یو ساعت ته دا خبر رسیږي. که چیرې پر دې باندې یو بیان څوک کوي یو ساعت باید پر دې باندې بیان وکړي. وینصروني نصرکم دا قوم به زما سره کومک کوي ستاسو د کومک په رقم. څنګه کومک؟ خلاصه به دا ووایو چې کومک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په هغه زمانه کې خدا و چې انسانان غذاګان تو سره تلل د نبی د لوږې او د تندې علاج یې کاوه د نبی په غم کې شریکېدل د نبی اواز ته لبیک وایه د نبی پر یوه اواز باندې کور والا بچان اولادونه مال ټوله قربانول د نبی پر ناموس و عزت باندې خپل عزت قربانوي. دغه کومک به د صحابه کرامو په زمانه کې. او زما او ستا په زمانه کې د نبی سره کومک څه شی دی؟ د نبی سره مرسته څه شته؟ د نبی سره تعاون و معاونت څه شی دی؟ ټوله محدثین او ټوله علماء کرام خصوصا زموږ او ستاسو د احناف علماء کرام دا فرمایي چې د نبی سره نصرت دا دی د نبی سره کومک دا دی چې د هغه مبارکه سنت طریقه په خپل ژوند کې راژوندي. دا د نبی سره کومک دی. د نبی سره کومک دا دی چې چیرې د ده طریقه انسانانو تر پښو لاندې کړې وه بدعت و هلته ورسته سنت طریقه راژوندی که بدعت په سنت باندې ختم که. داسې نو نه وي لکه زموږ د انسانانو سهار و ماښام په دې کې تېرېږي چې سنت طریقې ترکول پرېښودل در پښو لاندې کول د هغه پر ځای باندې ګناه بدعت نوی کار او د عبادت په سترګه هم ورته کتل. داسې کارونه د نبي سره که کومک دی په دې زمانه کې اوس خو نبي نسته چې موږ ورسو د ده کور ته یو مرسته ورلو غنم ورلو بل څه بل څه بل څه. د نبي سره اوس کومک دا دی چې چیرې د ده طریقه مړه وه پاته وه انسانانو غورځولې وه راژوندي یې کوي راپورته یې کوي او مخته یې کوي. دا د نبي سره کومک دی. په دې کې نو ډېر آیاتونه نور هم سته ډېر احادیث هم سته خو خیر را بسو دا بلې خبرې ته. الذین یؤمنون بالغیب هغه کسان چې پرهیزګاران چې پر غیب باندې ایمان راوړي ویقیمون الصلاة او دوهم صفت د پرهیزګارانو دا دی چې دوی کوي الصلاة لمونځ. حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي وای اقامة الصلاة د لمانځه درول یا د لمانځه سم کول ویقیمون الصلاة او دوی لمونځ کوي سم یې کوي. د دې څه مطلب دی؟ یعنی دوی رکوع پوره کوي سجده پوره کوي او تلاوت پوره وایي او خشوع د زړه نیت او اراده او د زړه اخلاص د الله رب العزت سره وي. دا څلور شیان د دغه آیات د دغې ټوټې په تفسیر کې راځي. ویقیمون الصلاة پرهیزګاران لمونځ سم کوي رکوع سمه کوي سجده سمه کوي او تلاوت سی کوي او تلاوت پوره کوي او په څلورم قدم کې د دوی ټوله توجه چې کله پر لمانځه باندې ودرېدی رب العزت ته وي الله رب العزت ته وي توجه یې نه اوړي بلکې د زړه اراده د زړه نیت او اخلاص یې د الله رب العزت سره وي. اوس نو مهمه خبره زموږ او ستاسو په لمانځو کې دا ده که د لمانځه په باره کې اوس احادیث رااخلو دا هر آیات هره ټوټه ډېر تفصیل غواړي خو څه ناڅه ځینې شیان به که تفصیل ته یې ضرورت و هغه به وایو ځینې شیان خو نو تفصیل یې سوی وي په نورو ځایو کې د هغو به ضرورت نه وي. اوس موږ او ستاسو لمنځونه آیا موږ رکوع سمه کړې ده او که یا
تاسو چې دا اوس ماښام لمونځ وکړئ زما په شمول څنګه مو وکړئ؟ هر انسان دې فکر وکړي چې ما رکوع څنګه وکړله، ما دا سر، دا اوږې، دا ملا، دا لاسونه، دا زنګنونه څنګه کړله، پر کومه طریقه باندې ما وکړله. یې پلا د ځان سره یو څه احتساب وکړئ. هغه د حکومت و، د دولت قضایي دولت و، په هغه ځای کې چې قاضیان دي او یا ستر قاضي دي، محکمه ده چیز دي، هلته خو قاضیان نور قاضیان راټولوي او بیا ورته وایي چې د دوی سره احتساب باید وسي، کم کارونه یې کړي دي، څنګه یې کړي دي، څنګه یې کړي دي. نو تاسو یې پلا د خپلو ځانو سره احتساب وکړئ. تاسې احتساب وکړئ چې ما نن د ماښام په لمانځه کې رکوع څنګه کړې. ویقیمون الصلاة، آیا په ما کې د متقیانو دغه صفت پیدا شو او که یا؟ الله رب العزت خو ایمان په غیب را نصیب کړي. د دوم صفت د متقي و د پرهیزګاره په ما کې پیدا شوی دی که یا؟ سجده مې څنګه وکړله؟ ژر ژر سبحان ربي الاعلی مې څنګه پکښې وویله؟ سبحان ربي العظیم مې څنګه پکښې ووایه؟ او تلاوت مې څنګه ووایه؟ داسې خو به نه وي تلاوت لکه ازموږ تلاوت، تاسو ته در معلوم دی که نه؟ ځینو کسان دا سم، د ځینو دا نیم پاته. څنګه تلاوت مې وکړي؟ څنګه قل هو الله احد ما پکښې ووایه؟ تبت یدا مې ووایه. دغه قل هو الله احد، تبت یدا، دا په کلونو کلونو انسانان وایي، مګر د قرآن کریم سورت یاسین یې بیا نه وي په یاد، سورت ملک یې نه وي په یاد، د دې دپاره چې په دا لمانځو کې ووایي. او د هغه څخه وروسته زه په خپل لمانځه کې څومره رب العزت ته متوجه شولم. او موږ ته چې علما وایي، موږ ته به استادان ویل چې تاسو داسې لمونځ کوئ لکه ستاسو چې اخري لمونځ وي. د دې لمانځه وروسته دا فیصله وکړئ چې ملک الموت راځي، نور زما څخه روح کاږي او بیا زه د ماخستن لمانځه ته نسم راتللی، د ماپښین د مازګر او د سهار لمانځه ته نسم راتللی، ماښام لمونځ بیا زما څخه پاته دی. دغسې لمونځ کوئ. علما کرام فرمایي، کتابو کې علماو دا خبره لیکلې ده. اوس دغه څلور صفتونه زموږ په لمانځه کې شته او که یا؟ د رکوع، د سجدې پروالی، تلاوت او خشوع و خضوع. څونه زه په لمانځه څنګه ولاړ یم، په وریښتانو اخته یم، په لباس اخته یم، د سترګو تر کونجانو ګورم، که د چت ته ګورم، که پنکې حسابم او که څه کوم. د مؤمن خدا خاصه ده چې هر ځای ولاړ شي هلته د انسانانو په دیوالو، د انسانانو په نقش و نګار کې یې سوچ او فکر نه بندېږي. موږ په لمانځه کې څنګه یو؟ په خونه کې کوو، ډېر کسان د هندارې مخامخ ودرېږي، ډېر کسان به په داسې ځای کې ودرېږي چې هلته یې ناکه توجه خرابېږي، ډېر کسان بیا د دې اهتمام کوي او د دې التزام کوي چې یا په داسې ځای کې ودرېږم چې هېڅ شی نه وي تر څو زما توجه د خپل رب سره خرابه نه شي. که تاسو غواړئ چې د خپل رب سره خبرې وکړئ نو لمونځ دی، او که تاسو غواړئ چې د خپل رب سره مناجات وکړئ هغه قرآن دی. قرآن تلاوت کوئ، دا قرآن په لمانځه کې وایاست چې هم مناجات سي، هم خبرې سي، هم ملاقات سي، هم هر څه سي. اوس د رب سره چې موږ د ملاقات وخت لرو هغه د لمانځه دی، پر ما او تا باندې څنګه تېرېږي؟ یو څه فکر پکار دی. دغسې د سرټمبۍ ژوند خو نه ملاقه پکار وي لکه دا زموږ انسانان چې ځینې کوي. بس هر رقم لمونځ چې یې وکړئ. دا ګراکان تاسو خپله فکر وکړئ چې درته راسي هر چا ته، تاسو خو به ټوله دوکانداران یاست، یو شی زره په زره ورشئ، یو شی ورشئ، دا داسې دی که یې داسې که یې داسې دی، دا به داسې وي و پام ورسره کوه، دا پلانکی پلانکی، داسې هر شی ور معلوم وي. مګر کله چې د لمانځه تکبیر اولا څخه شروع وکړي چې څو سنتونه دي جنابه، فرایض څو دي، واجبات څو دي، ولا که هغه شروع صلات چې انا ورته ویلي هغه څنګه پایي، دا به کوې دا به کوې دا به کوې برحمتک یا ارحم الراحمین. نه دی بخښل سوي، نه پلار بخښل سوي، نه مور بخښل سوي. لمونځ خراب وکړي، ډېر ژر یې وکړي، ډېر ژر یې وکړي، رکوع سجده نه یې دغه لمونځ ولاړ شي د زړوکي په شان باندې، د زاړه ټوکره په شان باندې بېرته د دغه انسان پر مخ باندې ووالسي، مګر بیا د دغه لمانځه وروسته دی ناست الهي ما وبخښې. چیرې دی الله بخښي؟ پلا خو د الله عبادت سم وکړه نو الله به د مغفرت فیصله وکړي. خدای زما مور پلار وبخښي، چیرې بخښي؟ پلا رب ته متوجه سه نو بیا به رب د بخشش او د مغفرت فیصلې نازلوي. دغسې ده او که نه ده؟ د ټولو د لمنځو فیصله زه تاسې یوازې نه یادوم، ځان هم یادوم. زما لمونځ څنګه دی؟ د نبي د طریقې سره برابر دی او که یا؟ ډېر کسان دا وایي موږ خو هغه لمونځ نسو کولی چې صحابه وکوئ. مې کوه، هغسې لمونځ خو یقیني نسې کولی. حضرت علي رضی الله عنه زخمي سو، د جنگ په حالت کې غشي پکښې بند سو، صحابه کرامو فیصله وکړل چې تر هغه وخته پورې دا غشي ایستلی نه سي تر څو حضرت علي پر لمانځه درېدلی نه وي. هغه پر لمانځه باندې ودرېدی، د هغه د بدن څخه بیا صحابه کرامو غشي راویستي. چې پوښتنه وسوله چې د څه لپاره راټول سوي یاست؟ دوی ورته ویل د دې لپاره راټول سوي چې ستا د بدن څخه غشي وباسو. او لمونځ وختي راویستي، دوی زه په خبر سوی نه یم. د الله رب العزت سره یې توجه دومره و په لمانځه کې. د صحابو په رکاب لمونځ خو موږ نسو کولی. او هغه دوه صحابه کرام چې پر پیره باندې ولاړ وه، یو ګړی به یو لمونځ کاوه، بیا به اول د دشمن و به طرف ته کتله،
بل ګړی بیا بل چا لمونځ کوئ، د دښمن و طرف ته به یې کتل. نو دا سړي چې پیره کوله ورلاسه د پیرې څخه په استفاده باندې د هغسې دا پیره مه تېروه چې ګرد د شپه یې سترګې د هغسې نیولي، بس دورې ګوره دورې ګوره. پیره یې هم کول او د الله ربالعزت عبادت یې هم کوئ. په لمانځه ودرېدئ، هلته دښمن موقع ولیدل، دلته یې دا بل ملګری یو څه بیده سوی و، زخمي یې کوي، وینې ځینې بهېږي، بل غشي رالی، وینې ځینې بهېږي، بل غشي رالی، وینې ځینې بهېږي. اخر دی پر دې وبېرېدی چې نور غزارېږم، نو ملګري ته یې غږ ور وکړي چې کښېنه. دغسې لمونځونه خوند کوي. دا صحیح خبره ده چې موږ د صحابه کرام په رقم نسو کولی، هغسې توجه زموږ په لمنځو کې نسته. البته د صحابه کرامو د لمنځو نقل خو باید وکړو که نه؟ نقل جاپانی ټوکر خو چین والا نسي جوړولی، خو چین نقل کوي د نورو شیانو، د نورو مصنوعاتو، د نورو ملکو، د نورو ملکو د تخنیکاتو څخه چین نقل کوي. کم از کم تاسو په دا نقلو کې خو باید دومره قدر غښتلي یاست که په معاملاتو په مصنوعاتو کې انسانان نقلونه یو د بله سره کوي. دا جنس ما راوارد کړي، جوړ مې کړي دا ګیلاس په کم شکل و صورت کې، سبا دغه سړی ځي هغه کارخانې ته اډر ورکوي. داسې په دې نقل کې انسان غښتل دی، نو د لمانځه په نقل کې بیا څه دربې والی دی، څه املا شنه ده. کم از کم نو د لمانځه په نقل کې هم انسان دومره غښتلی سي چې د صحابه کرامو رقم لمونځ وکړي. نیسو کولی. دا دوې واقعات یې ما درته وویله، خو د صحابه کرامو د لمنځو نقل به کوو، حساب وکړو چې فرض په څونه دقیق کولی سمه، سنت او نفل په څو دقیق کولی سمه. رب العزت دې موږ او تاسو ته د سې لمنځو د کولو توفیق را نصیب کړي. لمونځ معمولي شی مه بولئ. لمونځ هغه نعمت دی د الله له طرفه څخه چې په دې نعمت باندې صحابه کرامو د ژوند ټوله مشکلات حلول. زموږ په تاریخ کې داسې ډېر علما کرام اولیاء کرام تېر سوي دي چې د هغو غذا به په لمانځه باندې تیارېدله. لمونځ چې به یې وکړي، الله ربالعزت به یې د رزق انتظام کوئ، د الله څخه یې ډوډۍ، د الله څخه یې اوبه، د الله څخه یې هر شی په لمانځه باندې غوښتل. اوس یوازې په ډېرو سوچو ترتیباتو باندې هم د انسانانو مشکلات نه حلیږي، تر څو چې پټې دعاګانې او ښکاره عبادتونه د الله ربالعزت لپاره نه وي. ویقیمون الصلاة. دریم صفت ومما رزقناهم ينفقون. او کم مالونه الله فرمایي چې موږ ورکړي دي، ينفقون دوی خیراتوي دا انسانان. د دې څخه یوه خبره زما ورونو دا ثابتېږي، علما کرام فرمایي، مفسرینو دا خبر لیکلې ده چې په حقیقت کې ټول مالونه د الله ربالعزت دي. انسانان دې ناحقه دعوې نه کوي چې دا مال زما دی، ما ګټلی دی، داسې به کوم. دغه انسانانو ته چې ظاهرا په ښکاره باندې د یو څو عمر لپاره ملکیت و اختیار ورکول سوی دی د دوی د مالو په باره کې، دا مجازي دی، حقیقي اختیار نه دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وایي، وایي تاسو ما ته بېعقل راوښیاست چې بېعقل څوک دی؟ صحابه کرام ورته وایي چې موږ ته نه دی معلوم. بیا پوښتنه ځینې کوي، اخر کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم جواب ورکوي چې بېعقل انسان هغه دی چې د وارث په مال باندې خوشحاله وي، د وارث په مال باندې. او زموږ او ستاسو څخه د مالونه ټوله پاته دي، زموږ زامنو او زموږ لمسیانو ته وارث ته پاته دي، په دې باندې موږ خوشحاله یو چې څنګه مو نو حرام وګټل، څونه مو پیسې وګټلې. په دغه مال کې د انسان مال هغه شمېرل کېږي چې ویې خوړی او ویې اغوستی زوړ سو، نور چې د ده څخه پاته سو هغه د وارث مال دی. دغه انسان ناحقه په دغه مال باندې خوشحاله دی. نو که غواړو چې زموږ د آخرت سم سي، په دا اوس وخت کې چې زموږ څومره اختیار دی او څومره ملکیت زموږ په مالو کې سته، څومره واک سته، د دې څخه په استفاده باندې خپل ځانونه د متقیانو او پرهیزګارانو په لیست کې شمار کړو او په دې ډله کې راولو. ومما رزقناهم ينفقون. اوس نو انسانان د خپل مال انفاق یا خیراتول کوي په څو معنا باندې. په دې کې ټول هغه خیراتونه رالل چې هغه فرض دي، زکات او داسې نور، ټول هغه خیراتونه رالل چې هغه واجب دي، نظر دی، یو سړي پر ځان باندې یو شی نظر کړی دی، او ټول هغه خیراتونه رالل چې هغه نفل دي چې یو سړی د الله ربالعزت د رضا لپاره کوي. اوس نو انسانان څومره خیراتونه کوي؟ مفتی محمد شفیع صاحب رحم الله تعالی معرف القرآن تفسیر کې لیکلي دي، وایي انسانان زکات ورکوي، دا فریضه ادا کوي، او واجب چې کله نظر پر ده باندې واوړي د نظر شی دی خیراتوي، هغه هم کوي. مګر کله کله ځینې داسې مواقع راځي او ځایونه راځي چې هلته پر تا باندې بې له زکاته هم مال خیراتول فرض دي، بې له زکاتو بې له نظر هم مال خیراتول پر تا باندې واجب دي. کله چې د اسلامي مرکز، اسلامي ادارې او د مسکینانو د یتیمانو و په دین کې د داسې یو کار ضرورت رالی چې هغه ستا په مال باندې کېدلی سوی، په دې وخت کې پر تا باندې د مال خیراتول فرض او واجب دي. زموږ د خلکو ذهن سازي په کار ده
دوی دا وایي چې زکات ورکول فقط په کال کې یپلا نور نو ته پوهېږې دا ځای پوهېږې موږ پوهېږو کار مو پوهېږي ادارې پوهېږي او خپل خدمتونه یې پوهېږي دا د دغو انسانانو اشتباه ده او کلکه او ټینګه غلطي ده چې کوي په هغو ځایو کې د کال څخه ما سیوه د زکاتو د واجباتو د فرایض څخه ما سیوه چې کله د اسلامي ادارو د خدمت ضرورت سو بیا هم پر مسلمانانو باندې بیا استعداد مسلمانانو باندې د خپلو مالو شندل او خیراتول د واجب فرض دی دا مسله مفتی شفیع صاحب معرف قرآن کې کتلې ده دغه لیکلې ده زما قول نه دی هغه تفسیر ته تاسو بیا مراجعه وکړئ او په دې کې څه فکر بیا وکړئ نور تفصیل په دې کې بیا زه نه کوم ومما رزقناهم ينفقون د کومو مالو څخه چې موږ ورکړي دي دوی خیراتوي نو انسانان نه هوښیار هغه دي چې په دې دنیا کې په خپلو مالو باندې د آخرت لپاره یو څه تیار کړله نو دریم صفت باید په موږ او تاسو کې چې راسي هغه د مال خیراتول لکه څنګه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې خپله په نبي کې وو او د ده په کورنۍ کې وو چې کله به ده ته هدیه وراله صدقه به رالل خیرات به رالی د همسایګانو هم یې غم خوړی او هلته به یې پوښتنه کول بیا پر هغو خیراتوئ چې کله به د غنیمت مالونه رالل فورا یې خیراتول چې کله به د هغسې نور صحابه کرام تنګدست ورته رالل او بیا به یې دغه انسانانو ته دغه ورکوله چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم به په وسه پره هغه یې ورکوله جلیبیب رضی الله عنه هغه مسکین صحابي دی د نور صحابه کرامو څخه یو څه شان ور اخلي بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ده واده کوي او د نورو صحابه کرامو څخه چنده ورټولوي د نورو صحابه کرام په مرسته باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قیصر او د کسرا معنی فتح کوي او صحابه کرام ته د دې درس ورکوي چې تاسو خپل مالونه همیشه چې د دین ضرورت سره اباسه استئ پر دې باندې دریغ مه کوئ چې څونه او څه به کوم بیا به څه شي کېږي د دې شانو سوچ کول دا د مؤمن او د مسلمان د شان سره نه ښایي الله رب العزت د دې ټولو مشکلاتو حل په قرآن کې ایښی دی او الله رب العزت دې موږ او تاسو د قرآن کریم سره متعلقین او اشنایان جوړ کړي الله رب العزت دې موږ او تاسو ته د متقیانو دغه درې صفتونه را نصیب کړي وما علينا الا البلاغ المبين لا اله الا انت سبحانك فقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار وصلى الله تعالى على خير